متکی وایي چې پر ټاپي پروژې ریل پټلۍ او د لاجوارد لار پر استفادې مو خبرې وکړې. سلام ستړي مشئ، پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متکی چې ترکمنستان ته تللی د هغه هیواد له چارواکو سره په لیدنو کې د هوکړې ته رسېدلی افغانستان کولی شي چې د ترکمنستان په خاوره کې د لاجوارد له لارې استفاده وکړي. ښاغلي متکی زیاته کړې چې د دغه هیواد له چارواکو سره پر بېلابېلو په ځانګړې توګه پر اقتصادي مسایلو خبرې کړې دي. ټاپي پروژه، ریل پټلۍ، برېښنا او سوداګري هغه مسایل دي چې امیر خان متکی ترکمنستان ته د خپل سفر په ترڅ کې پرې خبرې کړې دي. په دې اړه امیر خان متکی ویلي چې مهمې موضوعګانې مو چې لرلې د ټاپي پروژې موضوع، د برېښنا برخه چې څه ډول زیاته شي او د ریل پټلۍ موضوع وا چې پرې ښې خبرې شوې دي. د لاجوارد لار یوه له هغو سترو پروژو ده چې ترکمنستان له اروپا سره نښلوي. ښاغلی متکی په دې هکله څرګندوي چې دواړه هیوادونه غواړي چې په سیمه کې مهم رول ولري. موږ غواړو د لاجوارد له لارې چې له ترکمنستان تیریږي استفاده وشي او ترکمنستان هم د برخې ته لیوالتیا لري. اخوا د سوداګرۍ پانګونې خونه بیا له ترکمنستان سره د راکړې ورکړې ارزښت ته په کتو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو وده او اقتصادي همکاري د افغانستان په ګټه بولي. د سوداګرۍ پانګونې خونې د مدیر پلاوي غړی خنجان الکوزی رسنیو ته ویلي چې د نفتي توکو او غازو په برخه کې د ترکمنستان تخنیکي تجربې ډېرې مهمې دي چې کولای شي په شمال کې پانګونه وکړي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت د ورکړل شویو معلوماتو له مخې په 2023 کال کې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ راکړه ورکړه د 480 میلیونو ډالرو په ارزښت وه چې شاوخوا 3 میلیونه ډالره صادرات او 470 میلیونه ډالره واردات وو.